لبلبو له حیرانوونکو ګټو ځان خبر کړئ. سلام او نیکې هیلې ښه راغلاست زموږ په فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږه صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. لبلبو چې د افغانستان په عمده کرنیز محصولاتو کې راځي، له ښه خوند او رنګ سره د روغتیا لپاره هم ګټې لري. څېړونکو ثابته کړې چې لبلبو خوړل د زړه ناروغیو مخه نیسي، چې نن سبا په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه ناروغي بلل کېږي. څېړنو دا ثابته کړې ده چې د لبلبو خوړل کولی شي د وینې له لوړ فشار مخه ونیسي، او ډاکټران یې د یو ښه او بې ضرره خوراکي توکي په توګه ناروغانو ته توصیه کړې ده. طبي څېړونکو دا هم ثابته کړې ده ټول هغه بوټي لکه کاهو، شاهي، موشک او د لبلبو پاڼې کولی شي د وینې لوړ فشار مخنیوی وکړي. د فزیکولوژي استادان وایي په لبلبو کې شته نایتریت په بدن کې د نایتریک اسید بدلوي، چې کولی شي د وینې رګونه پراخه کړي او په اسانۍ سره د بدن ټول غړي ته په وخت وینه ورسیږي. ډاکټران دغه راز سپارښتنه کوي د دې لپاره چې په لبلبو کې شته کیمیاوي او اړین مواد د پخولو پر مهال له منځه ولاړ نشي. سر او ریښې باید په چاقو پرې نشي. د لبلبو ګټې: لبلبو د بدن زهري مواد په پاکولو کې مرسته کوي. دغه مغز لرونکي خواړه له ځیګر څخه زهري مواد له منځه وړي او د ځیګر روغتیا یې پیاوړې کوي. دغه خواړه له ځیګر سره د هغه فعالیتونو په ترسره کولو کې مرسته کوي او له بدن څخه زهرجن مواد خارجوي. په دغه خواړو کې شته اکسیډنټ ضد خاصیت د بدن آزاد رادیکالونه خنثی کوي او د پړسوب مخه نیسي. د بدن د اړتیا وړ غذایي مواد پوره کوي. په لبلبو کې شته ویټامینونه او غذایي مواد به مو حیران کړي. لبلبو زیاته اندازه ویټامین A، ویټامین B6، ویټامین C او ویټامین A او K موجود ده. دغه خواړه همداراز د بدن د وړ ځینې منرالونه لکه مګنیزیم، پتاشیم، فاسفورس، مس، کلسیم پوره کوي. لبلبو خپل ترکیب کې اوسپنه هم لري، چې له همدې امله د دغه خوړو خوړل امیدوارو ښځو او یا د وینې کموالی لرونکو ناروغانو ته تر ټولو غوره درمل ګڼل کېږي. د عصبي روغتیا غښتلی کوي. په دغه خوړو کې شته ځینې مواد او مرکبات اعصابو ته ډېر زیاته ګټه لري او انسان خوشحاله کوي. هورمونونه: کوم چې د خوښۍ هورمونونه دي په فعاله کولو کې مهم رول لري. بدن ته انرژي ورکوي. دغه خواړه د عضلاتو د تقویه کوونکو په نامه هم شهرت لري. دغه خواړه هغه کسانو لپاره چې اندام جوړوي، ورزش کوي، ډېر زیاته ګټه لري. لبلبو د بورې او قند موادو غوره منابع ده، کوم چې کولی شي د بدن د اړتیا وړ انرژي پوره کړي. لبلبو خوږوالی مه هېروئ، ځکه چې د لبلبو قند او خوږ مواد روغتیا لپاره هیڅ ډول زیان نه لري.